په خوست کې د وطنپالو ملتپالو او ویښو ځوانانو سره د ولایت مقام له لوري د لا ښې همغږۍ او مشورو په موخه ناسته ترسره شوه. په دې مراسمو کې خوستیو ځوانانو له ولایتي چارواکو سره خپلې ستونزې او مشورې شریکې کړې او زیاته یې کړه چې خوستي ځوانان په بېلابېلو برخو کې د کاري فرصتونو ایجاد، د شیخ زید په پوهنتون کې د مستري پروګرامونو پیل، د مسلکي، فني او حرفوي زده کړو پیل او په نورو ګڼو برخو کې د دولتي ادارو ځانګړو پاملرنو ته اړتیا لري. دا ډول ناستې د یوه هېواد لپاره، د یو ولایت لپاره هغه فکرونه چې د ځوانانو سره دي، هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري، دا ډېر یو مهم او مؤثر ګام دی چې په خوست کې ترسره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنې چې له دوی سره دي له مسؤلو چارواکو سره شریکې شي. بډې زده کړې کړي دي، ان تر مستدو د زده کړې لري. دی د خپلو زده کړو نه چې د دوی هیله ارمان دا و چې دی باید د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه به ووایم چې دغه ځوانان د دې په ځای چې د انرژیو نه استفاده وشي، دوی ناهیلي شوي دي، یا په وطن کې بېروزګاره ګرځي، یا نورو هېوادونو ته په کچکي لیارو، په داسې لیارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولی شي، یا مثال د دې سرنوشته ورته پاتې کېدلی شي، دی مخه کړي دي. د بیکارۍ کچه دا راټیټولی شي که چېرته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي. دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیره دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري، د دوی د رشتو، د دوی د مسلک، د دوی د هغه لیاقت په استعداد، شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري. خوست ولي مولوي عبدالله مختار د خوستیو ځوانانو جرأت، ویښتیا او په ټولو ملي مسایلو کې رغنده رول وستایه او ژمنه یې وکړه چې د لا ښې همغږۍ او مشورو شریکولو لپاره به د خوست له بېلابېلو قشرونو لکه د پوهنتون محصلین، د ښوونځیو او مدرسو زده کوونکي او د عامو خلکو له منځه یوه کمیټه ایجاد کړي او زیاته یې کړه چې که تیر کې هر څه شوي دي، هغه د دښمن د دسیسو نتیجه وه، د هغوی د رنځو نتیجه وه، د هغوی د نفاق او د فساد نتیجه وه چې افغانان خپل مابین کې سره ونښلوله او دلته هغه څه وسول چې وسوله. له دې نه وروسته موږ یو افغانان یو، د یوې ژبې، د یو فکر، د یو لسان، د یو کلتور، د یو وطن، د یو ارمان خاوندان یو. باید یاد کړو چې دا لومړی ځل دی چې د خوست د ځوانانو چارو امریت له لوري د خوست ولایتي چارواکو سره د ځوانانو ناسته برابریږي، ترڅو ځوانان پکې له اړوندو چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې او د لا ښې همغږۍ او د چارو د سمون په موخه خپل مشورې شریکې کړي.